دا د هلمند لښکرګاه ښار بولان سیمه کې د 1400 متره چرۍ جوړولو چارې د پیلېدو مراسم دي. د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دا د 1403 مالي کال لومړنۍ پروژه ده چې تاسې عملاً د پیل د چارو شاهدان یاست. د دوی په خبره چې 1403 مالي کال کې به 14 پراختیایي پروژې پلي کړي. موږ سږ کال 14 پروژې په نظر کې نیولې دي چې تقریبا د 7 میلیونه افغانیو 8 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راسي. همدارنګه موږ په ښار کې بېلابېلې برخې د رغونو چارې اوس هم روانې دي چې د تېر کال یو پروژه چې یو فاز اعلان ته سپارل شوی و، د دویم فاز کار به انشاءالله سږ کال شروع شي، دروازې ده. نو انشاءالله موږ کومې پروژې چې موږ په پلان کې لرو هغه کې د سړک جوړولو پروژه ده، د ګلدانونو جوړولو پروژه ده، د پارکو جوړولو پروژه ده، همدغه د چریو پروژه ده. پر همدې مهال یو شمېر ښاریان وایي د چریو په جوړېدو سره به د دوی د سیمې ښکلا زیاته او له ناپاکو اوبو څخه به خلاص شي. هرکلی هم کوو، ډېر خوشحاله هم یو چې دا کار دی دا د ګردو په ګټه کې دی، دا نه دی چې د یوه مافات دی یا د یوه ګټه ده. نو نه به د چا کالي خرابېږي، نه به د چا موټر خرابېږي او نه به د چا دیوالو سړکونو ته تاوان رسېږي. دا د دې بولان د ساحې ډېر زیات په اهمیت باندې تمامېږي. د یادونې ده چې لښکرګاه ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري ډېری پراختیایي پروژې تر کار لاندې او ژر به یې ګټه اخیستنې ته وسپاري.